موږ په تیر درس کې دغه مسایل ویلي وو که نه د کمپیوټر په هکله قاري صاحب ایبرو دغه کمپیوټر دغه سلاید هم ریکارډ شي نن یې پښتنه ورېږدو شپږم ورېږدو درس نشته او تاسو نه به پوښتنې اورئ کمپیوټر په څو ډوله ده یعنې په څو برخو ویشلی شوی دی په مجموع کې کوم کوم سافټویر آفرین هارډویر او سافټویر او هارډویر او سافټویر چې شته یي هارډویر چې دا د کمپیوټر فزیکي جوړښت ده لکه کیبورډ شو مثال ماوس شو بدلونه شول او سافټویر چې د داخلي پروګرامونو لکه وینډوز او هارډویر په څو برخو ویشل شوی ده هارډویر په دوه برخو ویشل شوی ده چې انټرنل هارډویر او ایکسټرنل هارډویر آفرین شه او انټرنل لکه مثلا چې انټرنل هارډویر مثلا د کمپیوټر داخلي برخه لکه مدربورډ شو سی پی یو شو او ایکسټرنل لکه کیبورډ ماوس ډېر چې ټچ باندې مثال کې ډېر او سافټویر په څو ډوله ده یو سیستم ده یو اپلیکیشن سیستم سافټویر کوم سافټویر دی سیستم چې د پاره پکاري حالول لکه اپریټنګ سیستم لکه وینډوز او اپلیکیشن سافټویر یعنی د افرادو د غوښتنې مطابق شوی او دغه ایکسټرنل هارډویر بیا په څو برخو ویشل شوی دی ته یې پرون هلکه نصر ته پرون ته وی ایکسټرنل هارډویر په څو برخو ویشل شوی دی په دوه کوم یو انپوټ یو آوټپوټ که نه یو دي قاري صاحب ته انپوټ ورکړئیز آوټپوټ راکړئیز یعنې دغسې یو شی دغسې یوه آله چې کمپیوټر ته ډیټا ورکوي هغه انپوټ دی لکه چې لکه آډر لکه ډیجیټل معلومات صحیح شوه لکه موږ کیبورډ پریس کوو دا آډر چیرې ځي کمپیوټر ته پروسیسر ته د کیبورډ چې دی انپوټ ډیوایس خبره پوه شوې اگر موږ ته غږ ورکوي موږ غږ ته موږ اورېدو ته غږ ورکوي که نه نو دې ته صحیح آوټپوټ موضوع پوهېږئ دغه مې د ویډیو کې طریقه وکړه همدې له خاطره چې د سلاید به تو سره پوت شي بل پروسیسینګ دا موږ مخکې ووایو چې انپوټ ډیوایس ورکړیزې آلې هغه آلې دي چې کمپیوټر ته ډیټا یا آرډر ورکوي کمپیوټر چې موږ یې د معنا دا پروسیسر ته پروسیسر یا سی پی یو ته یعنی مرکزی واحد ته مرکزی دماغ ته خبره پوه شوئ مرکزی دماغ ته چې آرډر او ډیټا ورکوي یعنې ته انپوټ یایي لکه مثلا انپوټ ډیوایس چې دی کیبورډ ده دغه کې مثال ډیټا صحیح شوه چیرې ځي ډیټا سی پی یو ته دغه سی پی یو په چی بدلوي دغه ډیټا په ټیکس یې بدلوي صحیح شوه او په آوټپوټ کې موږ ته منیټور کې انفارمیشن ورکوي موضوع پوه شوئ کله چې موږ کیبورډ پریس کو دا امر سیده پروسیسر ته ځي او پروسیسر دغه تو پریسینګ دغه آرډر دی په ټیکس بدلوي چې د پریس کړی وي بیا چې کله ټیکس نه بدل کړي هغه موږ ته بیا سکرین ته وروکي چې موږ په پوه شو چې مثلا چې مو لیکل افغانستان صحیح شوه